استاد محترم په دې کې یو عجیبه خبره کوله. هغه اکثر چې دینو فرمایل چې دا خزه او د خاوند زندگی چې دا نو د دې مثال هغه وی چې دې کې داسې اوتار او چړاو دی اوتار چړاو دی. هغه به عجیبه مثال ورکو. خو زه به تاسو ته چونګې نن سبا خلک د انګلیش ډیر شوقیان دي نو دې آسان مثال به تاسو ته درکم چې د خزه او د خاوند زندگی مثال چې کوم دی دا انګلیش کې چې څنګه W دی نو د دې په شان مثال دی. ګوره کله چې د دې الکو د جینې واده وشي کنه نو د دې یاد ساته دا کله چې د W دا ډومبنه خپل د دې د محبت او مینه په خپل منځ کې دا دومره په اوچته سطح باندې دا د واده په وخت کې ها او کله چې رو وخت ریږي نو پدې کې بیا کله دا سړی چې دی نو د لهجه کې مسلې یاد کله کار نه کوي کله یو څه کله بل څه نو د امینه محبت چې کم دی دا بیا رو دا سه پلان دی باندې را رواني دا پخکته راضی نو دا ایریا چې کوم دا استاد محترم په فرمایل چې کله دیزه ته رو رسی نو دا نه دی په دیزه کې خزه او خاوند ډیر احتیاط پکاري زکه ول ډیر احتیاط پکار دی په دیزه کې چې دیزه کې کچره دی احتیاط وکړه د دې د یو بل نه نفرت او محبت کم شي بالکل زمکه تر رسیدلی ک دیزه کې دی احتیاط وکړه غنه دیزه کې نو د دې د کور بچي او چې کله کور بچي دیزه کې صرف دی له احتیاط پکار دی چې دی د کور بچي د یو بل خبر اورل پکار دی او دی چې دی خزل د خاون ډېر خبر اګنور کول پکار دی خاون د خزل څخه خبر اګنور کول پکار دی نو د دی د کور به بچي بیا چې کله د دی د کور دی ده کې دی دونه ذهني مضبوطی د غي د کور بچي نو بیا دی د محبت بیا په مزه په بار باندې روان شي نو بیا کله بچي شي بیا یو څه شي بل څه شي بیا کله په کارونو کې اوتار چړاو خو دې سطح ته دا محبت بیا نه رسی دا بیا دیزه ته کم از کم رو رسی د دوانو په منځ کې بیا په ژوندۍ کې داسې اوتار چړاو راځي تو مې یو صبر سره د خځه او د خاون په منځ کې نو دا بیا داسې دا ګراب پلان دی باندې راځي نو دا یو وخت کې بیا دیزه ته رو رسی نو دی زینو کې دا دو زینه چې دی استاد محترم فرمایل ک چر خزه او خاون په دې دو زینو کې لګ احتیاط وکي یو پدیزه کې نو دی لګ دا نرمه نه کار واخلي نو دی دا کورونه به بچي نو بیا چې کله د بچو ودونه شي یا د غشي او کله دی بوډاګان شي او اخیری وخت اورسي نو وای څنګه چې دی دې کې د دی یو بل سره محبت او د واده په وخت کې نو دغه کشان چې کله د مرګ ته وخت نږدې شي یا دی بوډاګان شي نو د دې یو بل سره بیا اکشان محبت جوړ شي دیزه کې بیا هغه بیا بر لیول ته بیا ورسی نو صرف یاد ساته غوړې په ژوندۍ کې دا اوتار چړاو راځي د خزه او د خاون په منځ کې خو تاسو همیشه دا ځان ته مخه تکوي چې دا اوتار چړاو کله راشي نو په دیزه کې مال خپل کور چې کوم دی هغه به څنګه بچ کوما او داسې غلطي چې هغه دونه غټي غلطي نه یو خدا سي غلطي چې هغه شرعي الله دا غي اجازه ورکړه دی نو دا غینه بعد یاد ساته او دا طلاق داسې یو سیز دی چې دا په جایز سیزونو کې ګوره الله ته ناخوخه سیز دی جایز سیزونو کې الله ته ناخوخه سیز دی نو چې الله ته ناخوخه دی خامخا نو مونږ له پکار دي خاص کر مسلمانانو له خاص کر پښتنو له چې دی دونه وړي خبره باز او کادل ته مسائل له خلق راشي مسلو ته پوسونه کوي دونه وړه خبره چې په اغه د سړی ذهنم نغواړي او منیم نه چیرې دا وګوره دا طلاق په دې خبره باندې الک شدید دي جنې ته طلاق ورکو نو دونو وړو خبرو باندې طلاق نی ورکول پکار هغه داسې خبرې چې شریعت او ما غزه ته اورسي خزو خاون نو بیا ولا بیریدل پکار دي نور جون دي نشي تیرې دي نو دې زینو کې کم از کم احتیاط پکار دي په وړو خبرو چې کم دي خاص کر پښتنو ته وایم چې غیله یو بل خزو چې دین نو غله طلاق مو ورکوي په وړو خبرو خزه خبرم ني دی په بار په سعودي کې ناشتي او وی به یاره کدا کار داسي شوی په ما به خزه طلاق یا کار داسي شوی په هغه باندې خزه طلاق شوی او خزه غریب دل تکور کې داغه د بچو خدمت کی د مور او پلار خدمت کی خبرم ني او پاغه باندې طلاق شوی دې د وجه نه سړول زیات سوچ پکار دی چې دا اوتار چړاو په ژوندۍ کې راځي نو طلاق ډیر زیات ځان ساتل پکاري او زموږ په معاشره کې دا ډیر زیات خلک وته بیا بدم غړي چې کوم خزه طلاق شي یا کوم خاون چې د خزه طلاق ورکې نو هغه خلک داسې پسپک نظرم ګوري